د لوګر ولایت په مرکز پل عالم بابوس سیمه کې د پاکو اوبو یوه شبکه د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې د څه باندې 6 میلیونه افغانیو په ارزښت د ماشومانو نړیوال صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ جوړه او د ځایي مسؤلینو له لوري د سیمې اوسیدونکو تر مخ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. ورته وخت کې مسؤلین وایي چې دا په لمریز سیستم سمباله د پاکو اوبو شبکه د یو کال په موده کې جوړه شوې او 211 کورنۍ له اوبو برخمنې شوي دي. لوګر ولایت مرکز مربوط د اوبو یوه شبکه نن موږ ګټې اخیستلو ته وسپارله چې د هغې ټوله بودیجه څه د پاسه 6 میلیونه افغانۍ وه. تمویل کوونکی یونیسف دا موږ چې څه واس کېږي په دواړو سترګو د شپې او د ورځې مخکې تاسې د موږ خادمان وي موږ به په کوټه کې به هم د تاسې مړۍ به هم د تاسې خوړه کمبلې به هم د تاسې وې پیره به هم تاسې کړه ګزمه به هم تاسې کړه چې ټانګونه به راغله خبرولو به هم بیا به مې وخواته ایستلو. اوس به تاسې په کورو کې ناستې موږ به یې تاسې خدمت کوو. اوس موږ خادمان یو. ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم د دې شبکې پر جوړېدو خوښي ښیي او د ورته نورو پروژو پر تطبیق ټینګار کوي. دې پروژې خو انشاءالله تعالی ډېره لوی ارزښت لري، حیاتي ارزښت لري، ځکه دا کورو کې اوبه نه وي اکثره. اوس دغه کورونه ټول اوبه نه مستفید سو ګټه در اخلي. دا خلق دومره ناوسه خلق دي چې په خارج کې د دوی څوک نسته، فقط دغه یو 5 پولې او پټۍ او دغه سره کري او ریبې او دغه نه خپله ګزاره کوي. نو تاسې ته مو خواست دا ده چې دغه علاقې ته لږ زیاته توجه وشي. دا ویلو ده چې له دې وړاندې هم لوګر ولایت کې د پاکو اوبو ورته شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.